سلامونه احترامات قدرمنو نوروزمر امید یم تیر ورځ تاسو په هنګو کې د زازي اتحاد یو لویه غونډه ولیدله چې هغلته ترسره شوله او د هنګو زازي قومي اتحاد مشر چې دی زمونږ مشر شینواري خیالزی صاحب چې دی دا وټاکه او د مشري هغه پټګی چې دی دته ورپسر کړه په همدې سلسله کې د دوی دغه ملګري اسماعیل خان ثابت خان څه ملګري نور د زازیو په لټه کې چې یاره مونږ خپل زازي چې په هنګو کې په کم ځای کې هم وي راوی باسو رابرسیری کو په خپل دغه قومي اتحاد کې چې دی دوی ځان سره شریک کو نو په همدې سلسله کې زمونږ دغه یو ورور چې په غریبو کلي کې په داسې یو ځای کې ژوند کو دوی چې لاړل د دې لپاره چې یاره مونږ دغه خپل ورور په خپل قومي اتحاد کې را یو ځای کو خو تاسو په دغه کلیپونو کې ګورئ چې دا په ډېر یو بد وضعیت کې د خپله زندګي تېروي د ده د کور د چاردیوالۍ چې دی دروازه نشته د ده د کور د پنکې هغه دغه ګرمۍ کې چې دی پنکه نشته نو دوی ته یو قسم احساس پیدا شو دا احساس هم په انسان کې یو څه شی دی ځکه ځینو خلکو تاسو به لیدلي وي چې ځینې خلک په خاورو کې پراته وي یو څوک لاس ورکوي راجګي خو په یو څه احساس باندې یا په قومي احساس باندې یا په ژبني احساس باندې او یا په اسلامي احساس باندې نو دوی چې چون د قومي احساس له مخې دوی ته ورغلي وو چې مونږ یې په دې اتحاد کې شامل کړو هغوی چې ولیده چې زمونږ دغه یو قومي په ډېر بد وضعیت کې زندګي تېروي خپله مریض دی او ډېر سخت ناروغه دی د ده ډاکټرانو هغه پارچې هم تاسو په دغه کلیپونو کې ګورئ نو دی ډېر ډاکټرانو ته لاړ دی دا د علاج ضرورت لري بل اقتصادي وضعیت هم ډېر زیات کمزوری دی ډېر په بد حالات کې دی نو دی د مرستې ضرورت لري په همدغه اساس باندې شینواري صاحب په هماغه ټایم کې ورسره واده وکړله چې پکې او د کور دروازه چې دا ډېره اړینه ده او ډېره په ایمرجنسي کې ده نو دا د په ما شول هماغه وعدې سره دا د پکې دته حاضر شوی دی پکې راخیستی دی او دروازې اډر ورکړی شوی دی چې په 2 ورځو کې هغه هم تیاره شي نورو ملګرو چې د خپل وس مطابق دته اوړه مالګه د کور د نور خوراکي ضرورت سامانونه غوړي شو همدا شانتې د وړو هغه ګلو چې کوم لوښی دی یعنې دوی هلته ولیدل چې د دې شي دته ضرورت دی کولر دی پیالې دي نو دا د ده کور ته ضرورت یعنې چې د یو سړي په کور کې دومره څه نه وي چې چای پکې وڅکي پیالې پکې نه وي نو دی دې ته هم ضرورت لري دوی اوس ښه دا وګڼله چې موږ په ټولو مسلمانانو باندې او خصوصا په خپل زازي قوم مشرانو باندې دا غږ کړو چې راشئ دغه ورور ته یو کاروبار برابر کړو که څه هم دی په خاورو کې خړ خړ پروت دی مونږ یې که د ځان سره د خپل لیول جوګه کولی نه شو دومره خو کولی شو چې له خاورو نه راپورته کړو او د دې جوګۍ کو چې یوه مړۍ ډوډۍ خپلو بچیو ته دی بېګا ته پیدا کړي نو که څه ویل زمونږ دا ملګري غواړي په خپل طبیعت باندې دوی ته زه دغه ورکوم چې دوی د خپلې خبرې وکړي خانزاده خانزاده ده دلته وکیل وګورئ کنه دلته نه بار کنه مشده دا زنګونه کړي کنه دا زنګونه په غوړه څنګه پاتې دي هغه نه څنګه دا بلوکیس پاتې دا شو نه کړو دا شو راځي دا پاتې وو زما څه نه خو دې ویرینګ هسپتال والا دی چې دا شیلاش کیږي نه کیږي علاج کې زخمونه دي او بل واسط تلرونه زخمونه دي او بل د تاسو متابو عصبي ډایرکټ ما ده نه بس هر څه کار وړي بچینو مریضان دي زنانه مریضان دي بس هر طرف ځان غواړي چې سره مې دریو کې یو څه نه څه وګورئ او علاج وکړي چې مې دریو نه کیږي دا ماما دي اوس کله دا اوس موجوده وخت نه تاسو خبرې سره مطلب لکه موږ په دې لټه کې اوس یاره مطلب موږ وګورو چې کوم زازي کوم ولا کوم زازي وي دا هغه موږ وګورو پیدا یې وګورو دا ته نو ویرو نو دا ډېر په بد حالت باندې وو مطلب د چاردیوالۍ ګیټ هم نو ونه ویرو مطلب لکه پاکې نو بالکل لکه اسکړو دی یو شي سامان دي سره نو
د دوه کټونو د هغه نورو خلکو مطلب خستي و غزي حالې ولا او ته دا اجر کې نو مخزي کې یاره کاسو ټیم څه بالکل مو حال کړ صدا انسانیت هغه مطلب دی کوټ چا دیوالي ګیټ هم نشته بالکل ستنه بالکل مو هغه بالکل به تمام باندې ودرې هغه چې ما مطلب زړه کې دا یو احساس راوګنی او فلا مطلب دا نه زیاره مطلب مو غریبانه خدا دې ځان الله دې سړي زه مو ان شاء الله کومه تو الله مو باندې هغه ویلې صلی الله علیه فرمایي چې تاسو پزمکی باندې کوم خلک یې هو تاسو رحم کو زما پتا سو باندې راو نو دې په سلسله کې هغه چې مطلب زړه کې راو زیاره د پښه ان شاء الله ګاډ چې دا وکړه نور مداغو په سي چې راو دا ګرځو مطلب یا دوست باندې دې ته دا وړو یو شي ګل ان شاء الله نور وڅ کې زدي هغه په لو برابر شیم نو د وړو ولا کوم مطلب وړو کې چې شي هغه نو ډېر سمون د پور دې یو شي سامان نشته بس کله حال هم دا ایمرجنسي ولا سامان تر اوسه نور مطلب ټول باندې غاټو زیرا د څه مطلب قرباني د انساني همدردي په توګه بالکل دا کاروبار زمينه ډیره زیاته اړینه ده د لپاره چې یو کاروبار ورته برابر کې ترڅو په خپل لاس ګټلې حلال ډوډۍ چې د بیګا خپل بچو سره په مړه خېټه باندې وخوري بس دغه ډیر نور خواهش نشته صرف یو مړه ډوډۍ پیدا کولو لپاره د خپل روزګار د خپل کاروبار غوښتنه کوي تاسو ټول نه ډیر مننه تاسو خپل یو تاثرات او احساس دا خو غیر دې ولاړو د دې سړي حالات مې ولیدو او بله خبره ده چې د اپریشن کړی د ګننه ټوله پلاستیکي فلمې دي دا غریب کار نشي کوي د امتیازو تکلیف دی چې تطلی نشي وزن نشي برداشت کولی نو دې اجسته مو چې انشاءالله موږ چې کوم منډه ترډه وي کوم اخلاق وي هغه به زده کوو موږ زه خپله منډه ترډه کړې ده انشاءالله موږ کوم څه واسطه هغه مو دې ته راخیستې دي موږ کوم مشران دي او نور کوم داسې وسیع خلک دي هغونه دا مو هیله دی چې دا سړی غریب سړی دی داسې خپل کومک وکړي خپل واس مطابق دا مو چاته نه وي چې هلته چې څومره واس وي یوه وي لاس وي سل وي زر وي چې څومره وي د وړه وړه بچي دي هغې ورې د په کور کې پانګه نه وه هغه غریبانو خطونه بسلي وو ډېر په بد حالاتو دا جز تاسو لیدای شو ډېر په بد حالات دی غریب بیمار دی ډېر ګډ وډ دی د کور حالات ډېر خراب دی کور یې نشته کوټه یې نشته دی نو دا جسه بس موږ سره منډه کوو تړه هم کوو بیا هم کوو انشاءالله موږ د خلکو نه دا هیله ده چې د غریب سره کومک وکړي هیلپ وکړي د کور نشته کوټه یې نشته هغه دپاره ضرورت دی ځای شته دی انشاءالله هغه دپاره به موږ کوټه دلته جوړوو چاردیوالي به ورته کوو هغه دپاره به مثال سامان لګېږي موږ به منډه تړه کوو او خلکو نه مو دا امید دی چې دسه خورا تعاون وکړي او دسه منډه تړه مننه انشاءالله او اسماعیل دای یو خبره وکړه چې دته مونږ یو کاروبار په نظر کې نیولې دی به خپل هغه کاروبار تاسو سره شریک کړي چې داسې کوم کاروبار دی چې د وس په هغې باندې بر دی خو هغې دپاره به یو څو روپۍ پکارېږي په هغې کې ستاسو کومک مهرباني من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ټول ناول ډېره زیاته شکریه د خپل ټیم ادا کوم او خاص کر د شینواري ډېره زیاته شکریه ادا کوم چې دې ما سره ډېره زیاته منډه ترړه وکړه او ډېر غټ کار ما سره وکړو او الحمدلله مو ورته دا ټول ملګرو خپلې کې مشوره کړې ده انشاءالله د دې لپاره به مو دا روزګار والا سیسټم خامخا به د هغې باندې سوچ کړی ده نو انشاءالله زر تر زر به موږ د دې لپاره هغه کار روزګار هم برابروو ډېره مننه او د دې مشرانو هم ډېره کاروبار خیر دی روښانه کړو لکه د جوارو یوه ریړه چې مطلب هغې کې ورته خاص کر دا سوچ کړی دی که انشاءالله د دې لپاره به موږ یوه د جوارو ریړه خورو کړي مړي سیسټم به ورته برابروو جوار به ورته خوري یو ځای به ورته بازار کې داسې ګورو که نه چې ده بس دومره وي چې هغه خپل کور لپاره دومره څه ناڅه کار بالا خپل چې محتاجین اخلاص چې بل چاته لاس ونه نیسي او خپل حق ادا کړو بس چا چې موږ سره چا ښه کړي وي الله دې ورسره ښه وکړي الله دې دوی اباد او خوشحال کړي الله دې دوی کامیاب لري بس داسې خلک نشته داسې خلک ډېر کم دي داسې خلک نشي پیدا کړی هغه هم کم دي بس الله دې ورسره ښه وکړي ورسره یې همدردي وکړه الله دې دوی اباد او خوشحال کړي الله دې کاروبار کې برکات واچوي الله کور کې مریضۍ الله دې شفا تیار کړي الله دې دوی کامیاب کړي بس نور خپله بس ذهني تکلیف لرو بسوره یا څه ګاډ واډ وي بس مریضۍ یې ګاډ واډ کړي وسه بس اپریشن یې مو کړي دي او بل تشو متیازو مسله مې هم د تشو متیازو مو همداسې بهیږي تقدیم دي بچي مو هم مریضان دي بس څه واس ماس نه لرو بس حالات هم صعبه ده څه وکړو بس دا تاسو مو په ښار ونه شئ بل څوک مو په ښار نه رسي بس دا پاتې دنیا د هر څه پاتې کېږي خو بس لږ بس افسوس پکار ده چې سره یو سلام کامیاب که چا مونږ سره ښېګړه کړي الله دې کامیاب کړي الله دې خپل کړي الله دې هغه مو درد مشکل نه وساتي تاسو سره